دغه نه بد سوال دی چې آیا لور لا هغه نوم سړی خودی شي او کنه کم چې د موري او زما ښځه چې مړه شوه د هغې یوه په دغه ټیم کې لور پیدا شوې وه او هغې له زه غواړم چې دغه مور په نوم وله نوم کېدم نو دا کار جایز دی او که نه؟ الجواب بالله توفیق هغه ده اصل په نومونو ایښودو کې اباحت دی کم نوم یې مږدی جایز دي هغه نوم به نه ږدي چې شریعت منع کړی غیر الله بندگی به کې راځي شرکي نومي دغه شان معنی خرابوي د ډمانو نومونه هغوی خاص نومونه د انګریزانو خاص نومونه د دې نه ځان ساتل پکار نور هر قسمه نوم ایښوده دا جایز دي نو په دې کې څه حرج نشته چې یو سړی لور له هغه نوم کېږدي چې هغه د چای هغه د ښځې نوم ومي د مور نوم وي او په دې کې علي بن ابي طالب رضی الله عنه دا مثال ښکلی مثال د علي بن ابي طالب رضی الله عنه دوه لوڼه دي چې د هغه دواړو نومونه فاطمه دی لکه یو لورون نه دوه یوې ته به ویل کېدو فاطمه الکبرى بل الصغرى لویه وړه چې فرق پکې راځي نو د کبرا او صغرا به ورسره وي اولته دغه د ښځې نوم فاطمه دی رضی الله عنها نو دې کې څه حرج نشته دا جایز دي چې یو سړی خپلې ښځې خپلې دا جایز دي چې یو سړی خپلې لور له د هغوی د مور د خپلې ښځې نوم وله کېږدي دغه شان بچي له د پلار نوم ایښوده په دې کې هم څه حرج هغه نشته والله اعلم